له 3 کلونو څخه را په دې خوا په دوامداره توګه اکثره امازان سیلران راته مسیجونه کوي او دوی همدغه یو پوښتنه او همدغه یو ګیله لري چې زه LLC لرم، ویب سایټ لرم، پروفیشنل ایمیل لرم، ولې هر برانډ ته چې زه کله مسیج کوم یا ځواب نه راکوي او یا هم په موږ باندې پروډکټونه نه خرڅوي. په داسې حال کې چې ما په $1000 یا $1200 LLC، ویب سایټ او پروفیشنل ایمیل او هر څه مې را جوړ کړ، ولې اوس هم را باندې برانډ پروډکټونه نه خرڅوي. لومړی خو تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې تاسو ته لکه څنګه چې ویل شوي چې د برانډ لپاره معیار LLC، ویب سایټ، پروفیشنل ایمیل کېدلی شي. د برانډ لپاره ستا LLC، ستا معیار، ستا بزنس بیکګراوند نشي کېدلی. د دې په اړه به زه وروسته تاسو ته ووایم چې ولې نشي کېدلی. او بله موضوع دلته دا چې تر هغه پورې تاسو LLC، ویب سایټ، پروفیشنل ایمیل مه را جوړوئ تر څو چې تاسو سورس یا منبع نه وي پیدا کړي چې د هغوی په پروډکټو کې تاسو ته ګټه پاتې کیږي او تاسو باندې پروډکټ خرڅوي او تاسو د هغې یو شرط نشي پوره کولی چې هغه یا LLC یا پروفیشنل ایمیل یا ویب سایټ یا منیمم آرډر کوانټیټي لکه زیاتې پیسې، تر هغې پورې تاسو دا ګام مه اخلئ تر هغې چې تاسو سورس یا منبع نه وي پیدا کړی چې تاسو د هغې ټول شرایط پوره کولی شئ، د هغې سره ستاسو د همیش لپاره یو ښایسته ریلیشنشپ جوړېدلی شي او د هغوی په پروډکټونو کې مهمه موضوع دا ده چې د هغوی په پروډکټونو کې تاسو ته په کافي اندازه باندې ګټه پاتې شي. کله مو چې ولیدل چې دغه ټول شرایط تاسو پوره کولی شئ، د هغوی په پروډکټو کې تاسو ته په کافي اندازه باندې ګټه پاتې کیږي او یو شرط چې تاسو LLC نه لرئ او دوی په تاسو پروډکټ نه خرڅوي، هغه وخت زه تاسو ته وایم که سبا ته LLC تاسو را جوړوئ همدا نن را جوړ کړئ. د دې دلیل یا څه کېدلی شي چې برانډونه لپاره معیار LLC یا ویب سایټ نشي کېدلی. د دې لپاره دلیل دا دی چې هر برانډ چې دی په هر چا باندې پروډکټ نه خرڅوي، هغه په 2 دلیلونو باندې نه خرڅوي. یو دلته دلیل دا کېدلی شي چې هر برانډ په هر چا باندې پروډکټ نه خرڅوي، هغه دا چې هر برانډ چې دی هغوی په اساس د عرضه او تقاضا باندې پروډکټونه بازار ته عرضه کوي. هغه هلته داسې نه کوي چې هلته تولید روان وي او هغه هلته موټران ورته ولاړ وي بدون له حساب کتاب څخه پروډکټونه بازار ته باسي. نه خیر، لکه د افغانستان هغه هلته چې دی هر برانډ د څار کمیټه لري، هغه پروډکټونه څنګه کوي، بازار اول مطالعه کوي چې د دوی پروډکټونو ته په بازار کې څومره تقاضا دی. کله چې ولیده چې دوی پروډکټونو ته مثال په ډول باندې 50 کسان د تقاضا کوي، نو دوی چې دی بازار ته هغه 50 پروډکټونه هم نه عرضه کوي، دوی 40 الی 15 پروډکټونه بازار ته عرضه کوي. په داسې حال کې دوی کولی شي چې 80 پروډکټونه هم د تقاضا څخه زیات پروډکټونه هم بازار ته عرضه کړي. نو ولې نه عرضه کوي؟ دلته دوی وایي چې زموږ دغه د جنس ارزښت له لاسه ورکوي. نو د دغه ارزښت د ثابت ساتلو لپاره چې دوی هغه پروډکټونه له تقاضا څخه کم بازار ته عرضه کوي، ځکه معلومداره خبره ده چې له تقاضا څخه زیات شي هغه خپل ارزښت څنګه کوي، له لاسه ورکوي. نو یو دلیل دلته دا کېدلی شي، مثال په ډول باندې یو برانډ دی، هغوی ګوري چې دوی پروډکټونو ته په بازار کې 50 کسان تقاضا کوي او دغه برانډ محاسبه کوي چې موږ غواړو 40 پروډکټونه بازار ته عرضه کړو او دوی هلته ګوري چې دغه 40 کسانو تقاضا یا دغه 40 پروډکټونه زه دغه په 10 هولسیلرانو یا ډیسټریبیوټرانو باندې د بازار تقاضا پوره کولی شم. نو دلته که ته چېرته LLC ولري، ویب سایټ ولري، پروفیشنل ایمیل ولري، بزنس بیکګراوند ولري او حتی ته ورته ووایې چې وروره زه ستا څخه په میاشت کې یا برانډ ته ووایي چې تاسو په میاشت کې زه ستاسو څخه د $1,00,000 هم جنسونه اخلم، هغوی په تا باندې پروډکټ نه خرڅوي، ځکه هغه هلته د دوی پروډکټونه له تقاضا څخه زیات بازار ته عرضه کېږي. کله چې له تقاضا څخه زیات بازار ته عرضه شو، معلومداره خبره ده هغه خپل ارزښت له لاسه ورکوي او دغه ارزښت بیا دوی په کلونو کې هم په څو کلونو هم په 15 کلونو کې هم دغه ارزښت لاسته نشي راوړلی. نو ځکه په دغه دلیل باندې هر برانډ په هر چا باندې پروډکټ نه خرڅوي. لکه زه یو ښه مثال که تاسو درکړم، اوس اپل شرکت که چېرته وګورئ په نړۍ کې یو مشهوره شرکت دی، ډېر کسان پروډکټونو ته تقاضا هم کوي، اخلي هم. آیا اپل شرکت نشي کولی چې په هر هیواد کې یو تولیدي کمپنۍ د خپلو موبایلونو یا د خپل تولید راخلاصه کړي؟ کولی شي، حتی یو $50 یا $100 د دغه جنس قیمت یې هم راښکته کړي، نو خلک به ټوله مخه د اپل شرکت پروډکټونو خواته وي. یعنې که چېرته په هر هیواد کې تولیدي کمپنۍ راخلاصه کړي او بېساري موبایل نه بازار ته عرضه کړي، قیمتونه یې هم لږ راښکته کړي، نو د اپل شرکت به په 15 یا 6 میاشتو کې دومره ګټه وکړي چې په تېرو 15 کلونو کې به هم دومره ګټه نه وي کړې. اما وروسته له 6 او 1 کال څخه وروسته د تقاضا څخه به د اپل پروډکټونه زیات بازار ته عرضه شوي اوسېږي چې دلته به هغه اپل شرکت خپل ارزښت له لاسه ورکړي. کله چې دا ارزښت له لاسه ورکړي، په 20 کلونو کې هم بیا دا ارزښت لاسته نشي راوړلی. نو هر برانډ چې دی هغه په اساس د عرضه او تقاضا باندې پروډکټونه بازار ته عرضه کوي. ډېر کم یا وړوکي برانډونه امکان دی ولري چې هغوی عرضه او تقاضا په نظر کې ونه نیسي. یو دلیل خو دلته دا شو. بل دلیل یا ریزن دلته دا دی چې یو برانډ له بل برانډ څخه ډېر سخت ویریږي. یو برانډ چې دی له د بل برانډ سرسخته دښمن یا رقیب ورته ویلی شو دی. دا دلیل ولې؟ ځکه یو برانډ په میلیونهاو ډالر مصرف کوي تر څو بل برانډ له منځه ویسي، تر څو ورته بازار په انحصاري ډول باندې پاتې شي. حتی هیوادونه له ډمپینګ څخه استفاده کوي.
لکه چې ډمپینګ څه ته ویل کېږي یو هیواد یو برانډ چې دی هغه په خپله هم تاوان کوي خو تر څو هغه بل برانډ هغه بل شرکت یا کمپنۍ له منځه ویسي تر څو بازار ته په انحصاري ډول باندې پاتې شي په خپله خوښه باندې قیمتونه جګ او ښکته کړي. لکه که چېرته وګورو پاکستان هم زیاتره وخت ډمپینګ څخه استفاده کوي. د افغانستان کې لکه پاکستان څخه کوم سیمنټ یا سیمنټ چې دی هغه راځي افغانستان کې په ډېر ارزانه باندې خرڅوي، دومره ارزانه چې حتی هغه پاکستاني تولیدي کمپنیان هم په دې قیمت کې تاوان کوي. دا ځکه دومره ښکته خرڅوي تر څو په افغانستان کې د کومو سیمنټو تولیدي فابریکې چې دي معلومداره خبره ده چې د هغې سره بیا یعنی په بازار کې یو څوک دی دغه پروډکټ په 10 خرڅوي بل یې په 10 خرڅوي سیم پروډکټ دی. نو معلومداره خبره ده له کوم چا څخه دا جنس څوک اخلي له هغه چا څخه چې ارزانه اوسیږي. نو کله چې دلته هیواد د افغانستان کې د تولیدي کمپنیانو د سیمنټ وګوري چې په دا قیمت خو دا سیمنټ موږ نشو خرڅولی، نو دلته هغه تولید کچه راښکته کیږي او یا هم هغه تولیدي کمپنۍ مکمل رابندیږي. نو کله چې دلته دوی ښه صحیح مطمئن شول چې هر څه رابند شو، نو دلته د خپل قیمت یو په لاسه کوي، بیا ته مجبور یې له هغه څخه بیا اخلي ځکه بازار په انحصار ډول باندې پاتې شو. یا هم یو بل ښه مثال که دا لږ څه مغلق یا پیچیده اوسیږي، که چېرې تاسو وګورئ څو کلونه وړاندې په افغانستان کې د بوټانو یا د شوز تولیدي کمپنیانو ډېرې زیاتې شوې، یعنې دې تقاضا نه کېدل چې موږ له چین څخه شوز یا بوټان افغانستان ته راوړو. ډېر ښایسته کیفیت و، 1500 شپږ سوه افغانۍ باندې 400 افغانۍ باندې به دلته افغانستان کې خرڅېدل. کله چې تولیدي کمپنیانو د چیني تولیدي کمپنیانو ولیده چې مخکې خو زموږ ټول کسټمران افغانان وو او زموږ څخه د شوز د کوم بوټان موږ تولیدول دا ټول افغانان اخیستل، اوس خو هغلته تولیدي کمپنیان خپل شته، نو موږ دا شوز یا بوټان په چا باندې خرڅوو؟ نو هغلته دوی چیني کمپنیانو دا تصمیم ونیوی چې همدغه شوز چې په افغانستان کې راجوړېږي په 415 افغانۍ باندې خرڅېږي، همدغسې بوټان دوی افغانستان ته راوړل په 100 باندې خرڅول. نو په داسې حال کې چې په دغه 100 افغانۍ چې دلته چیني کمپنیانو خرڅول خپله هم پکې تاوان کوو. نو دلته چې کله افغاني تولیدي کمپنیانو ولیدل چې همدغه سیم بوټان چې دي دلته تقریبا په 100 خرڅېږي، موږ په 600 1500 خرڅوو، کله څوک اخلي؟ نو دلته چې دې ټولې تولیدي کمپنیانې په افغانستان کې رابندې شول، کارمندان یې رخصت، ماشینونه یې خرڅ کړه، کمپنیان یې رابندې کړل، نو یو کال یو نیم کال دا قیمتونه چیني کمپنیانو هم دومره ښکته وساتل، په داسې حال کې چې چیني کمپنیانو هم په دې کې تاوان کوو. نو دلته کله چې چیني کمپنیانو ولیدل چې په افغانستان کې ټولې تولیدي کمپنیانې رابندې شول، نو هغلته د دغه بازار ته په انحصاري ډول باندې پاتې شو، د دغه شوز یا بوټانو قیمتونه یو په لسه کړل. اوس موږ بوټان په څو اخلو؟ په 1000 1500 2000 تر 3000 4000 پورې هم اخلو، که نه اخلو مجبوري د انحصار ډول باندې پاتې شوی. اوس دلته بل څوک نشته چې ورسره رقابت وکړي، قیمت بیرته راښکته شي هغه اوسط ډول ته راشي. نو دې ته ډمپینګ ویل کېږي. هر برانډ په هر چا باندې باور نشي کولی. یو برانډ ما تاسو ته وویل چې میلیونها ډالر مصرفوي تر څو بل برانډ له منځه ویسي. یا هم که چېرته همدغسې ډمپینګ یو بل مثال ایران ورته ورکړو، ایران هم چې دی اکثره وخت د مسالې غوړي دغه څه چې دی په افغانستان کې چې کوم تولیدي کمپنیان دي دې څخه ډېر ښکته خرڅوي، په داسې حال کې چې هغوی هم تاوان کوي. کله چې دا رابند کړي وروسته له هغې څخه دوی د خپل قیمتونه یو په لسه باندې کړي. خو دا د دولت وظیفه ده چې باید تعرفه او دا شان ورباندې لوړ کړي، خو بدبختانه داسې یو څه نشته افغانستان کې. نو یا یو بل تاسو ته مثال درکړم، تاسو لاړ شئ الکوزی شرکت په اړه باندې سرچ وکړئ، په میلیونها ډالر دوی مصرف کړي تر څو په افغانستان کې چې کومې تولیدي کمپنیانې دي دوی سره په رقابت کې دي هغه له منځه ویسي، تر څو الکوزی شرکت ته دغه بازار په انحصار ډول باندې پاتې شي او په خپله خوښه باندې قیمتونه جګ او ښکته کړلی شي. نو دلته هر برانډ چې دی په هر چا باندې پروډکټ نشي خرڅولی. نو دا تاسو باید په یاد باندې ولرئ چې د برانډ لپاره معیار نه ستاسو LLC کېدلی شي، نه ویب سایټ، نه LTD. دا که دا چېرته معیار کېدلی شو نو هر چا به یو برانډ به مثال په ډول باندې 0 کسانو ته LLC، ویب سایټ او LTD را جوړول یا پروفیشنل ایمیلونه به یې را جوړول، له دوی څخه پروډکټونه اخیستل له تقاضا څخه چې معلومداره خبره ده پروډکټونه زیات بازار ته عرضه شي، دلته خپل ټول ارزښت څنګه کوي؟ له لاسه ورکوي. نو اوس شاید ځینې کسان داسې راشي چې اوس ووایي چې دا صحیح دی، دا کوم دلیلونه چې تا وویل دا صحیح دی، خو ځینې هولسیلران یا ډسټریبیوټران دي تر څو چې موږ LLC ونه لرو یا ویب سایټ یا پروفیشنل ایمیل ونه لرو هغوی زموږ سره هولسیلر اکاونټ نه راخلاصوي. دا خبره صحیح دی. ځینې هولسیلران ډسټریبیوټران به داسې اوسیږي، دا به شرایط اوسیږي ځکه هر برانډ یا هر هولسیلر ډسټریبیوټر چې دی هغه ځان ته پالیسیانې لري. خو بیا هم زه تا ته وایم چې ته په یاد ولره چې ته باید لومړی ځان په دې باندې مطمئن کړې چې ته دغه هولسیلر چې تاسو سره هولسیلر اکاونټ راخلاصوي د دوی په پروډکټو کې تا ته ګټه پاتې کېږي یا خیر؟ شاید زیاتو کسانو تجربه کړې اوسیږي چې هولسیلرانو سره ډسټریبیوټرانو سره چې کله تاسو په اړیکه کې شئ د هغوی په پروډکټو کې هېڅ تاسو ته ګټه نه پاتې کېږي. هغه دومره ګټه دومره څه پاتې کېږي چې ایله د هغه مزان پیسان پکې ورکوي.
نو دلته بیا هم که هولسیلر یا ډیسټریبیوټر اکاونټ د یو هولسیلر سره تاسو را خلاصوي نو مهمه تاسو ته دا پکار چې د هغوی تاسو انوینټري شیټ یا پرایس لیست راواخلئ چې وروره د دوی په پروډکټو کې تاسو ته ګټه پاتې کیږي یا خیر. اوس مهمه ده چې حتما ته باید LLC را جوړ کړي. نه خیر امازون سیلر سنټرال چې د خپل LLC ته ضرورت نه لري. صحیح دی. نو دا ځینې برانډونه یا هولسیلران ډیسټریبیوټران وایي چې تاسو LLC ولرئ ریسیلر سرټیفیکیټ او دا څه نو دوی به تاسو باندې دا یو تقریبا جوازنامه د فعالیت ته هم تقریبا ورته داسې یو څه دی چې که یو برانډ سره په اړیکه شي هغوی شاید تاسو باندې باور وکوي او څنګه خو دا ما تجربه کړې کوم برانډ چې په تا باندې پروډکټ خرڅوي هغه نه ستا LLC ته ګوري نه ستا پروفیشنل ایمیل ته ګوري یعنی کوم برانډونه چې تاسو باندې پروډکټ خرڅوي کوم برانډونه چې تاسو باندې پروډکټ نه خرڅوي که ما تاسو ته ووایي که چېرته تاسو ویب سایټ ولرئ پروفیشنل ایمیل ولرئ ارت چې ولرئ بیا هم په تاسو باندې پروډکټونه نه خرڅوي. د دې لپاره بیا پکار دا دی چې دوی د هولسیلرانو په دوامداره توګه باندې څو ځله پروډکټونه واخلي وروسته له هغې څخه هغه تاسو چک کوي څاري مو چې دوی پروډکټو څخه به تاسو څه استفاده نه کوئ کله چې ځان ښه صحیح مطمئن کړي چې دا موږ ته مشکل جوړونکي نه دي یعنې زموږ خلاف مخکې نه ځي وروسته له هغې څخه برانډ پرته له LLC ویب سایټ او پروفیشنل ایمیل هم تاسو باندې پروډکټونه خرڅوي. خو دا تاسو په یاد باندې ولرئ چې تر هغه ویب سایټ LLC پروفیشنل ایمیل داسې مه راجوړوئ تر څو چې تاسو منبع نه پیدا کړئ چې تاسو د هغې سره یو همیش لپاره یو ښایسته ریلیشنشیپ جوړېدلی شي د هغوی په پروډکټو کې تاسو ته ګټه پاتې کېدلی شي. زه هغه وخت تاسو ته وایم چې LLC که سبا راجوړوئ همدغه نن یې راجوړه کړئ که پرایویټ لیبل کوئ پرایویټ لیبل پرېږدئ هولسیل پر مخ باندې ویسئ اما که چېرته داسې نه اوسېږي نو خپلې پیسې بې ځایه مه مصرف کوئ بیا دغه 1200 ډالر چې تاسو په دغه اضافي مصرفوئ بې ځایه مصرفوئ تقریبا بې ځایه دي. نو دغه پیسې چې دي تاسې ورباندې پرایویټ لیبل پر مخ باندې ویسئ. پرایویټ لیبل هم که ته وایې چې په دې کې زما زیاتې پیسې مصرف کېږي ته مایکرو پرایویټ لیبل وکړه خپل ټریډ مارک مه راجستر کوه یوازې یو UPC واخله پروډکټونه له چین څخه واخله ته دغه $1000 یا $1200 ته په PPC باندې مصرف کړه 1000 به تا مصرف کړي 2000 درته امازون درکوي چې دغه واخله په PPC باندې مصرف کړه ته بیا هغه حد اقل $2000 ته په PPC باندې هغه $1000 بیخي $1500 ته په PPC باندې مصرف کړه ته هغه لیسټینګ دې وګوره چې څومره ټاپ ته راځي او خلک به تاته زارۍ کوي چې ماته اجازه راکړه چې زه ستا په لیسټینګ کې داخل شم او دغه پروډکټ ستا خرڅ کړم. نو د بل چا لپاره کار مه کوئ خپل ځان لپاره په خپله کار وکړئ خو بل چا لپاره یا د بل هولسیل تاسې هغه وخت وکړئ چې معتبره منبع پیدا کړئ د هغوی په پروډکټونو کې تاسو ته ګټه پاتې کېږي او یو شرط یې دا وي چې ته باید حتما LLC ولرئ بیا هماغه دقه باندې تاسو را جوړ کړئ. اما که چېرته داسې نه اوسېږي پیسې در باندې زیاتې اوسېږي بیا مایکرو پرایویټ لیبل پر مخ باندې ویسئ هغه حد اقل هغه $500 تاسو بیا په PPC باندې ولګوئ. حتی ځینې لیسټینګانو کې که تاسو صحیح پروډکټ انتخاب کړئ هېڅ PPC ته هم ضرورت نشته نو پروډکټونه په ورځ کې 15 او 10 او 15 خرڅېږي او ګټه به یې هم له هولسیل څخه 2 چنده او 3 چنده زیاته وي او آینده یې تر هغې 10 چنده به زیاته وي. نو زما پیشنهاد تاسو ته دلته دا دی چې تر هغې LLC ویب سایټ پروفیشنل ایمیل او داسې مه راجوړوئ تر څو تاسو منبع نه وي را پیدا کړې. ځینې کورسونو کې یا ځینې ځایونو کې شاید تاسو ته په بار بار یا ځینې کسان شاید تاسو ته په بار بار ووایي چې بغیر له LLC نه کېږي بغیر له LLC امکان نه لري ته ورته ووایي چې وروره بغیر له LLC کې امکان هم نه لري زه LLC دلته نه را جوړوم بلکې LLC یا زه په خپله جوړوم یا بل ځای کې بیا تاسو ته مشوره واخلئ چې آیا زه اوس LLC څه را جوړ کړم یا خیر. نو زما پیشنهاد بیا تاسو ته دا دی چې اول تاسو سورس منبع پیدا کړئ چې د هغوی په پروډکټو کې تاسو ته په کافي اندازه ګټه پاتې کېږي. کله چې هر څه ګټه هر څه صحیح و د هغې نه وروسته بیا چې دی که چېرته تاسې یعنې که چېرته مو ولیدل چې د هغوی په پروډکټو کې تاسو ته ګټه پاتې کېږي او ښایسته ریلیشنشیپ مو ورسره جوړېدلی شي که سبا LLC را جوړوئ همدغه نن را جوړ کړئ. که داسې نه اوسېږي بیا لطفا دا کار مه کوئ چې د امازون نه به مو زړه هم راتور شي بې ځایه پیسې به مو هم مصرف اوسېږي نو د هغې په ځای باندې تاسې پرایویټ لیبل یا مایکرو پرایویټ لیبل پر مخ باندې ویسئ. نو دا زما تاسو ته پیشنهاد و چې په دغه طریقه باندې که تاسو مخکې لاړ شئ خپل ځان لپاره به مو کار کړی اوسي نه بل چا لپاره چې پیسې هم مصرف کوئ او فایده هم ونه لري آینده هم ونه لري بلکې دا پیسې تاسو په مایکرو پرایویټ لیبل باندې مصرف کوئ چې ګټه هم زیاته ولري او روښانه او ښایسته آینده مو هم اوسېږي.